دا د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې جوړ شوی هغه زیرمتون دی چې د وروستۍ زلزلې ځپلو کورنیو لپاره پکې مرسته شوي توکي یو ځای ته راټولیږي او له همدغه ځایه بیرته د یو منظم میکانیزم له لارې په قرباني شوو کورنیو ویشل کیږي. یو څو ورځو نه د داخلي هیواد څخه او د خارجي هیوادونو څخه او د مسلمان ولس څخه او د یو شمېر مؤسساتو د خوانه د مختلفو اجناسو کې دا د کومک لړۍ شروع ده او اوس هم روانه ده. نو د ولایت مقام له خوا نه د هغې د تسلیمۍ دپاره او د توزیع دپاره مختلفې کمیټې ګمارلی شوي دي. نو زه په خپله د البسې او د اشپزخانې د وسایطو کمیټه کې کار او خدمت کوم. نو دا کومې کومک چې راشي هغه موږ ټول تعداد د هغې معلومو او بیا هغه ثبت کوو، بیا هغوی ته رسید ورکوو او بیا د هغې دپاره خپل یو کمیسیون دی او دغه کمیسیون چې کله مکتوب خط ورکړي نو بیا په منظم ډول باندې او په شفافیت باندې هغه توزیع کیږي. موږ ته د هندوستان هم مرستې رسېدلي دي، د پاکستان د رسېدلي دي، د اماراتو هغه رسېدلي دي، خپل افغانان چې زموږ کوم مالداران دي هغې رسېدلي، کوم خیري بنسټونه چې کوم دي هغې کوشش کوي په دغه مرستې رالېږي او دلته موږ لکه خزانه کوو او لګوو او هغوی ته انتقالوو. کوم ځای کې ضرورت په هغه اساس باندې کوشش کوو چې 10 ګاډۍ 12 15 پورې 14 پورې دا مزدي موږ باره ووځو. مرستې چې زموږ سره شوي دي موږ ښه په پوره عزم او یقین سره لګوو په شفاف ډول هغې ته ورسېږي او مطلب دا زموږ عزم دی. کونړ کې د زلزلې له امله چې سلګونه خلکو پکې خپل ژوند وبایلود، زرګونه ټپیان شول او زرګونه د استوګنې مینې پکې ویجاړې او زیانمنې شوې. دا مهال د قرباني شوو کورنیو د ژغورنې او ټپیانو د لیږد بهیر په بریالیتوب بشپړ شوی او د مرسته شوو بیړنیو توکو د ویش لړۍ دوام لري. تازه دغه ولایت ته د متحده عربي اماراتو له لوري 14 ټنه چې 11 قلمه بېلابېل طبي درمل پکې شامل دي د عامې روغتیا ریاست ته په واک کې ورکړل شو څو په زلزله کې د ژوبل شوو کسانو په درملنه کې ترې ګټه واخیستل شي. نن خوشبختانه د امارت دولت د خوا نه تقریبا د 14 ټنه چې 4 کانتینره 11 قلمه درمل دي او طبي مسلکي توکي پکې دي چې دا د زلزلې ځپلو هیوادوالو لپاره راغلي دي او موږ به د عامې روغتیا ریاست او د ولایتي ادارې سره په همغږۍ هغه اړینو خلکو ته به په خپل وخت اکمالوو او هلته به یې رسوو تر څو په دغه دوا او دغه درملو سره به زموږ کومې ستونزې چې وي هغه بدل شي. که څه هم د اماراتي ادارو، یو شمېر بهرنیو هیوادونو، خیریه بنسټونو، مؤسسو او بډایه سوداګرو مرسته شوي توکي کونړ ته رارسېدلي، خو لا هم اړتیا لیدل کېږي چې د سرپناه ترڅنګ په یو شمېر نورو اړینو برخو کې د وروستۍ زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته او همکاري وشي.